پر پنجشیر د طالبانو بریدونه او د باغیانو جبهې د دروغو ادعاوې. سلام ستړي مشرئ، وخت مو پخیر. طالبانو حکومت خلاف د افغانستان د باغیانو جبهې د هغوی پر مرکزونو د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکړی دی. د یاد جبهې ویان صبغت الله احمدي د یکشنبې په ورځ سپتمبر 11 وږي 20 په یوې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د دغه ولایت په عنابه، روخه، بازارک دره، ابشار او خنج ولسوالیو کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه کړي دي. هغه ویلي چې د باغیانو جبهې وسلوالو د طالبانو بریدونه په شا تنبولي دي. هغه په دغه جګړه کې د اسلامي امارت د 32 سرتیرو د شهیدانو او 14 نورو د ټپي کېدو ادعا هم کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې جګړه نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم له تېرې ورځې را په دې خوا د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو سرتیرو او د باغیانو جبهې د وسلوالو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی دی. د سیمې یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې له تېرې ورځې د عبدالله خیل او کرامان درې په غرونو کې جګړه روانه ده. پر همدې مهال په پنجشیر کې د طالبانو سیمهیز مسؤلین په دغه ولایت کې جګړه تاییدوي، خو وایي په هغه کچه نه ده چې مقابل لوري یې ادعاوې کوي. هغوی خپلو سرتیرو ته د خوښتې مرګ ژوبلې په اړه د باغیانو جبهې د ادعاو په اړه څه ونه ویل. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان ابوبکر صدیق امریکا غږ ته وویل چې طالب سرتیري دغه ولایت په ټولو برخو کې حضور لري او په خبره یې باغیانو ته به د فعالیت اجازه ورنکړي. هغه وویل هغه ادعاوې چې د نښتو په اړه کیږي داسې څه نشته، خو په ځینو سیمو کې چې څو باغیان وو بې له شکه هغوی چې په هر ځای کې وي د اسلامي امارت سرتیري یې تعقیبوي. بلخوا په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ادارې له باغیانو جبهې سره د همکارۍ په تور د یوې اووه کسیزې وسلوالې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپره شوي ویډیو کې نیول شوي کسان اعتراف کوي چې د باغیانو جبهې غړي دي او د طالبانو پر ضد یې څو بریدونه هم کړي دي. خو باغیانو جبهې تر دا مهاله په کاپیسا کې د خپلو کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا چې یادو سیمو ته د خپلواکو خبریالانو لاسرسی ستونزمن دی، هلته د جګړو په اړه په خپلواکه توګه د دواړو لورو د ادعاو سپیناوی هم سخت دی. دوستان دا و زموږ د نننۍ چمتو کلی خبر تر بیا ښه وخت.